طالبان وایي د کندوز په جومات کې چاودنه ځانمرګی برید و. د کندوز مرکز اړوند خان آباد بندر سیمه کې د اهل تشه افغانانو په جومات کې چاودنه شوې ده. طالبان وایي چاودنه ځانمرګی برید و. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست مشر مطیع الله فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو نه معلومیږي چې په جومات کې چاودنه ځانمرګی برید و، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په ټویټر لیکلي چې په چاودنه کې څه باندې 100 تنه وژل شوي او ټپي شوي دي. خو بل پلو بیا یو طالب چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې 28 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې په دغه چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمیر یې نه ده روښانه کړی. هغه زیاته کړې چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دغه چاودنه چې طالبانو جنایت بللی تر دا مهاله یې نوعیت نه دی معلوم. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې، خو پخوا په افغانستان کې د شیعهګانو په مراسمو، تکیه خانو او تعلیمي ځایونو د بریدونو کولو ادعا د داعش وسوالې ډلې کړی. په سیمې کې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه نن ماسپښین 2 بجې د سید آباد کوڅې اړوند یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د سیمې اوسیدونکي اکثره د افغانستان اهل شیعه وګړي دي. د سرچینې په وینا د پیښې له ځایه ګڼ مړي او ټپیان د کندوز روغتون ته انتقال شوي دي، خو په خبره یې د مرګ ژوبلي کره ارقام تر اوسه نه دي معلوم. ویل کېږي چې د پیښې ځای ته څوک نه ورپرېښودل کېږي او ورغلې ټولې لارې یې تړل شوي دي. دوستانو دا و پوره او مکمل ریپورټ چې د کندوز د نننۍ پیښې په اړه و. تاسو د دې پیښې په اړه څه ویل لرئ؟ موږ سره یې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.